د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. د مځکې جوړښت. ته پوهیږې چې مځکه د لمر په شاوخوا او سپوږمۍ د مځکې پر شاوخوا راګرځي. په دې به هم ښایي خبره یې چې د مځکې په شان نورې کورې هم د لمر پر شاوخوا راګرځي چې هغو ته د لمر سیارې ویل کیږي او سپوږمۍ د سټلایټ په نامه یادیږي ځکه چې همیشه په مځکه پورې ځړیږي. نورې سیارې هم ځانته سپوږمیانې لري. لمر او نورې سیارې او د هغو سپوږمیانې یوه خوشحاله کورنۍ جوړوي. دغه ته د لمر نظام یا شمسي نظام وایي. د شمسي یا لمریز معنا دا ده چې دا ټوله په لمر پورې اړه لري او ځکه چې لمر د ټولو سیارو پلار دی نو دا ټول ګروپ د لمر د نظام یا شمسي نظام په نامه یادیږي. د شپې لخوا په اسمان کې په زرو ستوري ویني. د هغو له جملې څخه یوازې یو څو سیارې دي او په حقیقت کې هغه ستوري لا هم نه بلل کیږي. ته د ستورو او سیارو ترمنځ په فرق پوهیږې؟ سیارې زموږ د مځکې په شان ډېرې کوچنۍ وي خو ځکه چې موږ ته بیخي نږدې دي نو ډېرې غټې معلومیږي لکه سپوږمۍ چې په حقیقت کې ډېره وړوکې ده خو ځکه چې موږ ته بیخي نږدې ده نو ډېره غټه راته معلومیږي. خو د دې لپاره چې د ستورو او سیارو ترمنځ په رښتیا فرق وپوهیږو باید وګورو چې چشمکان وهي که نه. ستوري چشمکان وهي او سیارې یې نه وهي. یعنی سیارې ځکه ځلیږي چې هغه له لمر څخه رڼا اخلي. یوازې د لمر د ځلیدو په نتیجه کې دی چې موږ سیارې یا سپوږمۍ وینو. اصلي ستوري زموږ د لمر په شان دي. هغه په دې سبب ځلیږي چې ډېر تاوده دي او د سوځلو په حال کې دي. په حقیقت کې زموږ خپل لمر هم یو ستوری دی ځکه چې ډېر راته نږدې دی نو ډېر لوی او د اور د یوه غټ ګین په ډول راته معلومیږي. زموږ مځکه د لمر په کورنۍ یعنی شمسي نظام پورې اړه لري. موږ فکر کوو چې مځکه ډېره غټه ده. که یې موږ له خپلو کوچنیو بدنو سره مقایسه کړو رښتیا هم غټه ده. د مځکې د یوې برخې څخه بلې برخې ته تګ هفتې او میاشتې نیسي. که څه هم له ریل ګاډي یا کښتۍ څخه کار واخلو خو که څه هم مځکه ډېره غټه معلومیږي په حقیقت کې د ګرځ د هغې ذرې په اندازه ده چې په هوا کې ګرځي. لمر په میلیونونو میله زموږ څخه لیرې دی او ستوري تر هغه لا لیرې دي. نجوم پیژندونکي یعنی هغه کسان چې ستوري مطالعه کوي وایي چې ډېره موده پخوا مځکه او سیارې ټوله د لمر یوه برخه وه. په هغه وخت کې لمر د نن په شان د داسې موادو مجموعه وه چې لمبې یې ولاړېدې او ډېر تود و. په یوه ډول د ډولو له لمر څخه ځینې ټوټې جلا سوې په هوا کې پاته سوې خو له خپل پلار څخه پر مخ جلا کېدی نه سوای. هغوی د لمر په شاوخوا داسې راګرځېدل لکه په یوه رسۍ چې دې تړلې وي. دغه عجیبه قوه چې ما د یوې رسۍ سره مقایسه کړې ده داسې ده چې لوی شیان کوچني جسمونه ځان ته راکشوي. د دې قوې په واسطه شیان د خپل دروندوالي له مخې رالویږي. ځکه چې زموږ په شاوخوا کې تر ټولو غټه ده زموږ د شاوخوا شیان ځان ته راکشوي. په دې ډول زموږ مځکه له لمر څخه جلا سوه. داسې معلومیږي چې مځکه به ډېره توده وه او تودو غازو به یې شاوخوا نیولې وه خو څنګه چې بیخي ډېره کوچنۍ وه ځکه یې نو په سړېدو شروع وکړه. د لمر تودوخه هم لږیږي خو سړېدل یې میلیونونه کلونه غواړي.
د مځکې سړېدل دونه وخت ونه نیوی. البته کله چې مځکه توده وه هیڅ شی ژوند نسوای پر کولی، نه انسانانو، نه حیواناتو، نه نباتاتو او نه درختو. هر شی به سوځل کېدی. په هغه ډول چې د لمر څخه یوه ټوټه جلا سوه او مځکه ځینې جوړه سوه، په هغه ډول له مځکې څخه یوه ټوټه جلا سوه او سپوږمۍ ورڅخه جوړه سوه. ډېر خلک داسې فکر کوي چې سپوږمۍ له هغه ډب یا خالي ځای څخه راوتلې ده چې اوس بحر الکهال دی او د امریکې او جاپان ترمنځ پروت دی. مځکې په سړېدو پیل وکړ چې دا کار یې ډېر وخت ونیوی. د ځمکې مخ په کراره کراره سوړ سو، خو منځ یې لا بیخي تود و. اوس هم که سړی د سکرو کان ته ورشوسي، هر څونه چې کښته کېږي په هغه اندازه تودېږي. سپوږمۍ هم مخ پر سړېدو سوه او مځکه چې کوچنۍ وه نو ډېره ژر سړه سوه. اوس ښه ښایسته معلومیږي، دغسې نه ده؟ خلک یې یعنې یخه سپوږمۍ بولي. ښایي د یخي د غټو غټو تختو او د یخي له میدانو څخه به ډکه وي. کله چې مځکه سړه سوه د شاوخوا هوا د اوبو توشونه یعنې بخارونه به سره یو ځای سوي او د باران په شکل به اورېدلي وي. ښایي ډېر بارانونه به اورېدلي وي. دغو بارانو د مځکې ډبونه ډک کړل او په دې ډول بحرونه او بحیرې جوړې سوې. کله چې مځکه سړه سوه او بحرونه هم ساړه سول، نو د مځکې پر مخ او په بحر کې د ژوندیو شیانو لپاره د وجود امکان برابر سو. د ژوند د لومړۍ شروع په باره کې به په بل لیک کې خبرې وکړو. د ژباړن یادداشت: د دغو لیکونو د کښلو پر وخت د سپوږمۍ په باره کې د نننۍ ورځې په اندازه معلومات وجود نه درلود.